د طالبانو لخوا د کندهار بریدګر رسوا کېدل او پاکستان ته اخطار. د اسلامي امارت سرچینې وایي د کندهار د وروستي خونړي برید ځانمرګه له پاکستان راغلی و. سلام ستړي مو شئ. د طالبانو اړوند المرتضی رسنۍ د طالبانو د استخباراتو له قوله لیکلي چې د کندهار وروستی ځانمرګه بریدګر د پاکستان له بلوچستان دغه ولایت ته راغلی و. دا رسنۍ د طالبانو د یو امنیتي سرچینې په حواله وایي د کندهار برید د مادیاروف اسدبیک په نوم د منځنۍ اسیا د یو هیواد وګړي کړی دی. دغه برید د کندهار ښار لومړۍ حوزې ته مخامخ د نوي کابل بانک مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشو. نوي کابل بانک د تېر جمهوریت په څېر هم له طالبانو سره د تړون له مخې د دې ډلې د نظامیانو تنخواهې راکوي. د کندهار میراث روغتون کې سرچینو وویل چې په دغه ځانمرګي برید کې 43 تنه وژل شوي دي او 45 نور ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. ویل دا برید د دغې ډلې یو غړي ماویا پنشیري کړی دی. تر برید 3 ورځې وروسته اسلامي امارت ته نږدې المرتضی ویبپاڼې چې د داعش خراسان اړوند راپورونه خپروي د دې برید په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. المرتضی وایي دا برید مادیاروف اسدبیک کړی دی او نوموړی له یو بل ملګري سره 2 میاشتې د مخه د پاکستان د بلوچستان صوبه کې د داعشیانو له خراسان څانګې سره یوځای شوي وو. د دې رسنۍ د راپور له مخې دوی دواړه په تېرو 2 میاشتو کې په بلوچستان کې فکري او عقیدوي روزنه ترلاسه کړې ده. د اسلامي امارت امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې مادیاروف اسدبیک له برید څو ورځې دمخه کندهار ته داخل شوي و. د کندهار برید یې ترسره کړ. بلوچستان کې داعشیان د اسلامي امارت د سرچینو له قوله المرصاد زیاتوي په بلوچستان کې اوس د داعشیانو د خراسان څانګې یو له مهمو مرکزونو څخه دی. په دې ایالات کې داعشیان پټنځای د روزنې مراکز او د بم جوړونې ورکشاپونه لري. المرصاد لیکلي دي چې د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د نوموړي نږدې همکاران هم په بلوچستان کې میشت دي او له همغه ځایه په افغانستان کې او نور نړۍ کې بریدونه تنظیموي. المرتضی زیاتوي چې د ایران د کرمان برید هم د پاکستان د بلوچستان ایالات څخه د طارق او عبدالله په مستعارو نومونو د یو تاجکستاني تبع له لوري تنظیم شوي و. نوموړي د یاد برید له مهمو طرحانو څخه و. المرصاد په آخر کې لیکلي چې په پاکستان کې هم داعشیان د دغه هیواد پوځ سیاسي مخالفین د غیر مخالف دیني علماء کرام او پاکستاني بلوچ ملتپاله په نښه کوي.